د لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک ټلویزیون درنو سلام و وخت مو بخیر. پام راګرځو د شپږ بجو مهمه ورسیو خبرونو ته. په پیل کې هم د ځینې مهمو خبرونو سرټکي. د مسکو فارمټ په غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ګډون. د پانګونې د بین الوزارتي کمیټې په نوبتي غونډه کې کابل کې د سوداګریزې طرحې جوړولو تاییدېدل. د کډوالو او راسندونکو چارو وزارت له لوري د دوه موسسو سره د هوکړلیکونو لاسلیک. او د اسرایلو په تازه بریدونو کې بیروت کې د شپږو تنو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه عمر افغان یم. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان د ماریا زخارپا وایي د مسکو فارمټ په غونډه کې به د افغانستان ملي روغې جوړې او د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا اړوند خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي هم د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په موخه تېره ورځ چهارشنبه روسیې ته لاړ. د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې څه باندې 1300 ماشومان له وخته مخکې زیږېدلي دي. د معلوماتو له مخې په یاد شمېر څه باندې 180 ماشومان مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون زیږنتون شمېرې ښیي چې هره میاشت تر 80 پورې نوي زیږېدلي ماشومان یوازې په دغه روغتون کې نړۍ ته راځي. پوهنې وزارت وایي د بلخ د پوهنې رئیس مفتي محمد شریف عثماني د یاد ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند د فردوسي او قالي باب په ښارګوټي کې د فردوسي ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودله. دغه ودانۍ د 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې 6 درسي ټولګي او ټول اړین محلقات به ولري. د غزني په مقبر ولسوالۍ کې د ابو هریره او عبدالغیاث ښوونځیو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه ښوونځي د یونیسف موسسې په مالي مرسته په چارکلا کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. د سرپرست حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د پانګونې بین الوزارتي کمیټې په نوبتي ناسته کې په کابل کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه. د معلومات له مخې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته کې په کابل، سرپل او جوزجان کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړولو طرحې د بحث لپاره وړاندې شوه چې د یادې کمیټې تر هر اړخیز بحث وروسته په کابل ښار کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه د تایید وړ وبلل شوه او د منظورۍ په موخه اقتصاد کمیسیون ته وړاندې شوه. د کابل ښاروالۍ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د درېیمې ناحیې اړوند له دهمزنګ څخه تر کوټسنګي یا میرویس میدان پورې د 3226 مترو په اوږدوالي او د 10 مترو په سور سره د سړک د جوړولو او پراختیا چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل ښاروالۍ د برنامه او پروژو د تنظیم ریاست د معلومات له مخې له دهبوري څلورلارې څخه د لیږد چارې روانې دي ترڅو دا برخه هم قیر کولو ته برابره شي. دغه پروژه چې د یو معیاري سړک ټولې برخې پکې شاملې دي د روان کال په بهیر کې به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ په خوشاب سیمه کې د ملکو په نوم د شیدو راټولولو مرکز د 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مرکز د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د ملکو کمپنۍ د تازه شیدو د راټولولو مسؤل ویل چې دغه مرکز ته به 200 تنه مالداران په ورځني ډول 10,000 کیلو ګرامه شیدې د پروسس په موخه راوړي. د یاد مرکز په جوړېدو سره د سیمې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د یادولو وړ ده چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره په ټول هیواد کې د پانګونې ښه زمینه برابره شوې او ملي سوداګر په ډاډه زړه پانګونه کوي. د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه وزارت له لوري د باغلان الوان دښتې څخه د کابل تر ارغندۍ سب سټیشن پورې د 1500 کیلو واټه برېښنا مزي د غځولو چارې په چټکۍ روانې دي. د لوګر ولایت د پاسپورټ امیر مولوي عبدالله عبید وایي چې د روان کال په تیرو 6 میاشتو کې څه باندې 14,688 جلده پاسپورټونه ویشلي چې له درکه 15 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کډوالو او بیرته راسندونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د ودان افغانستان او ناروې موسسو سره یې 2 هوکړلیکونه چې ارزښت یې $1,440,000 دی لاسلیک کړي دي.
د دغه حقوقلیکونو له مخې به ناربی موسی د څه باندې 880 ډالرو په لګښت او ودان افغانستان موسی به د څه باندې 238 ډالرو په لګښت په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. پرون د تورخم له لارې 19 د کندهار سپین بولدک له لارې 48 د نیمروز د ورېښم پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 133 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 313 راستنه شویو ته سیمې کارټونه ویشل شوي، 10 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونه کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. او له هیواده بهر اسرائیلي ځواکونو د لبنان پارلمان ته څیرمه ودانۍ په نښه کړې ده. رویټرز راپور ورکړی چې اسرائیل بیروت کې په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 6 تنه وژلي دي. یوې امنیتي سرچینې رویټرز ته ویلي چې دغه بریدونو کې د لبنان پارلمان ته څیرمه یوه ودانۍ په نښه شوې ده. بلخوا رویټرز د 3 ایراني سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران مذهبي مشر د حزب الله مشر سید حسن نصرالله ته د نوموړي تر وژنې څو ورځې وړاندې د دغه پیښې په تړاو خبرداری ورکړی و او ورته ویلي و چې له لبنان ووځي. راپورونو کې راغلي چې د ایران مذهبي مشر د سپتمبر په 18 لبنان کې د پیچرونو د چاودنې تر پیښې وروسته حسن نصرالله ته پیغام استولی و چې تهران ته لاړ شي. رویټرز لیکلي چې آیت الله علي خامنه‌ای د ایران په حکومت کې د اسرائیلو استخباراتو نفوذ ته اندېښمن دی. او وروستی خبر به د سپورټ راګرو دا چې د لوګر ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت مسؤلین وایي چې د سوک وهنې فدراسیون له لوري د دغه ولایت په مرکز پل علم کې د 50 مخکښو لوبغاړو ترمنځ د بوکسینګ یا سوک وهنې یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو له جوړېدو څخه موخه د غوره لوبغاړو غوراوی، د بوکسینګ ورزش ته وده ورکول او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول دي. دا د هیواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښې جارې.